درنو دوستانو سلامونه می قبول کړئ. په دې ویډیو کې تاسو سره د افسر خان چې یو پښتون اداکار دی د هغه د ژوند په باره کې سم معلومات شریکو چې هغه څنګه خپل پریاد پښتنو ته وړاندې کړی دی، ځکه چې د هغه یو نوی انټرویو راغلی ده او په سوشل میډیا باندې با کې د شډیرو کسانو کتلی وی. هغه په خپل خبرو کې د خپل ژوند ډېری دردونکې خاطرې او خبرې بیان کړې دي. هغه وایي چې زه نن سبا د ډېرو مشکلاتو نه تیریږم. هغه وایي چې ما د ګنډېرو یو ریړه هم لګولې ده، خو خلک چې په لاره باندې تیریږي را تیریږي او ما ته ګوري نو ما پسې یو قسم خندا کوي او راته وایي چې تا اوس د ګنډېرو کار شروع کو او په ډرامو کې کار ولې نه کوي. هغه وایي چې 15 کالونه زیات شول چې د ډرامو بازار بالکل ختم شوی دی او مخکې به مو ودونو تتلو، په هغې کې به مو خاکني مو کړه، څه پیسې به مو ګټلې، خو نن سبا هغه کارونه هم بند شوي دي. هغه د خپلې زندګۍ ډېرې دردونکې خبرې وکړې چې یوه پکې دا هم وه چې وایي د زوی په زړه کې مې سوری دی او بل زوی مې دماغي مریض هم دی. هغه چې نن سبا په ډیرو مشکلاتو ژوند تیروي او په دې کې شک نشته چې هغه د پښتو یو ښه اداکار و، خو نن سبا دومره مجبوره شوی دی چې د کرۍ په کور کې اوسیږي او وایي چې یو زوی مې د بل چا رکشه چلوي چې هغه هم د یوې هفتې نه خراب ولاړه ده او دومره پیسې نشته چې هغه پرې جوړه کړو. قدرمنو دوستانو، د یو مسلمان او پښتون په حیثیت باندې داسې مجبوره خلکو سره ودرېدل پکار دي او چاته دا پیغور نه دی ورکول پکار چې د په ډرامو کې کار کولو او یا یې څه کول، ځکه چې هغه نن سبا مجبوره دی او رزق او روټۍ ته حیران دی. نو پکار ده چې د هغه لاسنیوی وشي. دوستانو، دا د پښتون اکټر افسر خان په باره کې مختصر معلومات او د هغه د زړه خبرې چې تر تاسو مو در رسولې. د ویډیو د کتلو مو ډېره مننه کوم. زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ چې په راتلونکي کې هم تاسو ته همدغسې معلومات راوړو او تاسو خبر وساتو. تر بیا مو په لوی الله سپارم.